د ناکام مین لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ناکام مین لنډې کیسې لومړۍ او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناکام مین لنډې کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د 1408 هجري شمسي کال و. په دې کال کې یوه ښکلې نجلۍ د انګریزي ژبې په توګه د کابل ښار په یوه ښوونځي کې دنده ترلاسه کړه. د دې درسونه د 10 ټولګیو زده کوونکو لپاره د ښوونځي د ادارې لخوا وټاکل شول او په عمومي مهالویش یعنې تقسیم اوقات کې ځای پر ځای او په مناسب ځای کې وځړول شول. هغې په ډیره مینه خپل تدریس پیل کړ او ورځ تر بلې به یې نوي پلانونه جوړول تر څو زده کوونکي نړیواله انګریزي ژبه په ښه توګه زده کړي او د فراغت نه وروسته ترې ګټه واخلي. هغې به له داسې میتودونو کار اخیست تر څو د زده کوونکو پام را جلب کړي، هغوی وهڅوي تر څو زیار وباسي، خپلې کورنۍ دندې ترسره کړي او د دې په مضمون کې غیرحاضري ونه کړي. ښوونکي چې لیلا نومېده په ونه منځنۍ، غنم رنګه، تورې سترګې، چټکه، هوښیاره، پیغله، د 25 کالو د انګریزي د ادبیاتو څانګې نه د لیسانس په کچه فارغه شوې وه. د هغې زده کوونکو به په خوره مینه ټولګي ته راتلل. د هغې د درس په وخت کې به ټول آرامه او د هغې د ژبې تلفظ ته به یې غوږ نیولی و. وختونه تېرېدل او درسونه مخته تلل. لومړی د 4 میاشتو امتحان تیر شو. نتیجه یې خورا ښه او زده کوونکي ټول کامیابه، ښې او لوړې نمرې ترلاسه کړې وې. له یوې خوا ښوونکي او له بلې خوا زده کوونکي هم خوشحاله وو. تعلیمي کال د نصاب سره سر ته ورسید او کلنی امتحان را ورسېده. زده کوونکو ورته ښه چمتووالی نیولی و. ښوونکي کوشش کړی و تر څو د بېلابېلو ګروپونو سوالونه په ښه واضحه توګه راوړي چې پکې صحیح، غلط، 4 جوابه سوالونه، د لغاتونو معنا، د لغاتونو استعمال په جملو په پای کې لنډه مقاله هم شامله وه. دا سوالونه د خپل ټولو ټولګیو په توپیر سره راوړل او زده کوونکو هم په خوره سمه توګه حل او ځوابونه یې ولیکل. په کلني امتحان کې هم ټول زده کوونکي کامیابه او د 10 ټولګي نه 11 ټولګي ته ارتقا وکړه. ژمی را ورسېده او د زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي د ژمني رخصتیو په تېرولو سره خپلو سیمو ته لاړل او د کابل ښار اوسېدونکي هم د ژمي رخصتیو تېرولو سره په ژمني کورسونو او د فراغت په وختونو کې د لوبو په کولو سره مصروف شول. ژمی په چټکۍ سره تیر شو او په سرلۍ را ورسېده. د حمل د میاشتې 3مه ورځ وه. ښوونځی پیل. ټول هلکان په مینه سره ښوونځیو ته روان شول. د هغې د ټولګي زده کوونکي له 10 ټولګي نه 11 ټولګي ته بریالي شوي وو. د درس د پیل په لومړۍ ورځ هغه هم ښوونځي ته حاضره شوه او د زده کوونکو لپاره یې ښه تیاری نیولی و. په ټولګي کې ټول هلکان چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو او ډېرې د کابل ښار اوسېدونکي وو. دوی ټول د نوي ځوان شوي او 14 نه تر 100 کلونو پورې عمر لرونکي وو. په ټولګي کې د 2 کسانو د ښوونکي سره مینه پیدا شوه چې یو یې خوره ډنګر، اقتصادي روزګار یې خراب، په ټولګي کې شاته پاتې، ټمبل، بې جرأته، لیک او لوست هم ښه نه و زده او بل یې کوششي او باجرأته ځیرک و. دوی هیڅ چاته په دې اړه یعنې د خپلې مینې همدا راز یو بل ته د ښوونکي سره د مینه درلودلو په هکله نه و ویلی. وخت تېرېده او د دوی مینه به له ښوونکي سره زیاتېده. په دوی کې د یو هلک مینه تر بل ډېره وه او ورځ تر بلې به د ښوونکي په سوچ او فکر کې و. د خپل مضمون یعنې د انګریزۍ ژبې په وخت کې د ښوونکي مخ او سترګو ته یې کتل. د هغې له خوږې ژبې به یې خوند اخیسته او په سوچ کې به ډوب و. ده به کله ناکله د تفریح په وخت کې هم ښوونکي څارله او کوشش به یې کاوه چې هغه وویني او کله به یې هغې ته سلام واچاوه. د ځینو لغاتونو معنا به یې ترې پوښتنه کوله. هغې به په خوشحالۍ سره ځوابونه ورکول او سوچ یې کاوه چې څومره خوارېکښ زده کوونکی دی چې په تفریح کې هم پوښتنې کوي او د هغې د مضمون سره خوره مینه لري. ښوونکي به هم هغه ته ځینې اسانه د انګریزۍ ژبې کتابونه او مجلې ورکولې چې د هغه سره د ژبې په یادولو کې مرسته وکړي. مګر هغه منفي سوچ کاوه او په زړه کې یې ګرځېده چې هغه هم ورسره مینه لري، که نه ولې یوازې هغه ته د کتابونو او مجلو مرسته او لارښوونه کوي. په دې ټولګي کې څو ځیرک زده کوونکي هم وو چې د استاد د یوه مین نوم زړګی و. پوه شوي وو زده کوونکي چې هغه په رښتیا هم په ښوونکي مین دی. د هغه مخ رنګ به ورځ تر بلې زیړېده او په سوچ کې به و
د هغه د مینې نه ښوونکې نه پوهېده، ځکه له یوې خوا ښوونکي چې دنده درس ورکول د زده کوونکو پوهاوی او له بلې خوا تر ټولو زده کوونکو مشره وه، نه یې هم د زده کوونکو سره د مینې او خصوصي اړیکو کوم پلان او نه یې سوچ کاوه. ډېره ساده او د ښوونکو په یونیفورم او حجاب کې ښوونځي ته راتله او د رخصتېدو وروسته به بیرته کور ته تلله. څو ملګرې هم درلودې چې د تفریح په وخت کې د ښوونکو خونه کې چای څښه او د درس په پیلېدو به خپل ټولګي ته د درس ورکولو لپاره تلل. څو میاشتې تېرې شوې، د زړګي مینه زیاتېده، لږ لږ یې سوچ بل او د خپل سر او ځان پاکوالی هم ضعیف او ورته چندان پام نه کاوه. له نورو ملګرو جلا او ځان ته به ګرځېده. ځینو ټولګیوالو به یې سوچ کاوه چې کیدای شي پر کومې جینۍ په کوڅه، سړک او یا هم د کوم ګاونډۍ پر لور یا خور میین وي، مګر څو ځیرکو زده کوونکو سوچ کاوه چې هغه د خپلې انګریزي ژبې پر ښوونکي میین دی. دغو ځیرکو زده کوونکو به هغه ځوراوه او د دروغو به یې زړګي ته ویل، پوهېږې زړګیه، کومه ورځ چې ته ښوونځي ته نه راځې، ښوونکي لیلا ستا پوښتنه کوي او وایي چې زړګی ولې نه ده راغلی؟ بیا موږ ورته وایو چې لږ ناروغه وو، هغه بیا تا ته د روغېدو دعا کوي او کله چې تا وویني ستا نه پوښتنه کوي چې څه تکلیف دې درلود، کوم ځای دې درد کوي، اوس څنګه یې؟ زړګي به سوچ کوو چې په رښتیا هم ښوونکي لیلا له ما سره مینه لري. کوشش به یې کوو چې ښوونکي ته ووایي چې زه له تا سره مینه لرم، مګر ډېر به وېرېده او په زړه کې به یې ویل کیدای شي د ټولګیوالو خبره غلطه وي او هسې به ښوونکي له ما څخه خفه کړي. یوه ورځ زړګی خوره ستړی او ستومانه ټولګي ته راننوت. بیا ټولګیوالو پرې وخندل. کوشش یې وکړ چې هغه وځوروي. هغه ټولو ټولګیوالو ته په غوسه شو. هغوی ته یې وویل زه تاسو ته دلته څه نه وایم، زه به تاسو ته در وښیم چې زه څوک او څومره ځواک لرم. ټولګیوالو به پرې مسخرې کولې او هغه به زغملې، تر څو چې د رخصتۍ وخت شو. هلکان د ټولګیو نه ووتل او مخ په کورونو روان شول. ځینې نامنونکي شوخ هلکان سر راټول او هغه ته په لاره کې ودرېدل تر څو زړګی راشي. زړګی چې راورسېد څو هلکانو پرې حمله وکړه او د هرې خوا نه پرې ګزارونه پیل شول. هغه یې په منځ کې راګیر کړی و او سم یې وواهه. په دې وخت کې څو پولیس پر لاره تېرېدل چې د هغوی اخو ډب ته یې پام شو. هغوی ورنږدې شول او هلکانو پر تېښته پیل او له ځایه ځانونه وژغورل. پولیسو هغه راپورته کړ، پتلون یې ور وڅانډه، د پوزې وینې د تشناب پر کاغذ ور پاکې کړې او د هغه نه یې پوښتنه وکړه هغوی څوک او ولې ووهلې؟ زړګي په ځواب کې وویل هغوی زما ټولګیوال دي او په ټولګي کې پر ما ملنډې وهلې. ما هم هغوی ته وویل دلته ټولګی او ښوونځی دی، زه تاسو سره د ښوونځي نه د باندې کار لرم. کوم وخت چې له ښوونځي څخه راووتلم دوی پر ما حمله وکړه او زه یې داسې ټپي او ذاب ذب کړم. بیا پولیسو د زړګي نه د هغه د ښوونځي ادرس واخیست او ویې ویل موږ به سبا ستاسو ښوونځي ته درشو. د ښوونکي، د مدیر او نورو مسؤلینو سره به په دې هکله خبرې وکړو. د هغو هلکانو د نومونو لیست به واخلو او د هغوی کورنۍ به هم راوغواړو. همداراز به د هغوی نه ضمانت هم واخلو تر څو داسې مسایل بیا تکرار نشي. زړګی خوشحاله شو ویې ویل تاسو نه ډېره مننه. زړګی چې ډېر وهلی ورو ورو په لاره ته نیم ساعت وروسته خپل کور ته ورسېده. کور ته دننه شو، خپلې جامې بدلې کړې. د شپې د ډوډۍ خوړلو نه وروسته د خپل خوب ځای ته لاړو. پر توشکه پرېوت او له ځانه سره یې سوچونه پیل کړل. ټوک ټوک و او ټول اندامونه یې درد کاوه. سهار وختي له ځایه پاڅېده او د اوداسه نه وروسته مخ پر جومات روان شو. لمونځ یې په جمع سره ادا او بېرته خپل کور ته راغی. کور ته دننه بیا د سهار چای وڅښه. یوه ګولۍ یې هم خولې ته واچوله او له ستونې یې تېره کړه. بیا یې جامې بدلې او د کتابونو کڅوړه بیک یې شاته واچاوه او ښوونځي خوا ته روان شو. زړګی ښوونځي ته ورسېده. بیا خپل ټولګي ته لاړ او پر خپلې چوکۍ کېناست. هلکان یو یو ټولګي ته رادننه کېدل او پر خپلو ځایونو کېناستل تر څو ټول پوره شول. د کیمیا مضمون ښوونکی راغی او پر درس یې پیل وکړ. بیا د دوهم مضمون ښوونکی، بیا دریم، ورپسې د څو دقیقو لپاره تفریح اعلان شوه. په دې وخت کې هر چا کوشش کو چې خپلې خوښې اړتیاوې پوره، اوبه وڅښي، کانټین ته لاړ شي او څه وپیري. په دې وخت کې پروني پولیس راورسېدل. د ښوونځي ادارې ته ننوتل. د ښوونځي د مدیر سره خبرې وکړي. بیا د ښوونځي مدیر زړګی ور وغوښته او د هغه نه د پروني ټولګیوالو نومونه وغوښتل. زړګي هم مدیر ته د پروني ټولګیوالو نومونه لیست وړاندې کړ. څو دقیقې وروسته مدیر هغه هلکان ادارې ته راوغوښتل او پولیسو ورته وویل تاسو پرون زړګی وهلی او هغه مو ډېر ژوبل کړی دی. سبا خپل پلرونه ادارې ته حاضر کړئ
چې له هغو نه ضمانت واخلو ترڅو تاسو داسې عمل بیا تکرار نه کړئ. بیا د ادارې مدیر وویل هلکان اوس تاسو کولی شئ بیرته ټولګیو ته لاړ شئ. بیا زړګي ته وویل ته هم کولی شي ټولګي ته لاړ شي. زړګی هم د ادارې نه ووت او ټولګي ته روان شو. کوم مخ چې ټولګي ته دننه شو څو هلکانو هغه ته وویل تر رخصتي وخت کې موږ تا سره کار لرو. زړګي څه ونه ویل او پر خپلې چوکۍ کېناست. بیا ښوونکي پر زده کوونکو غږ وکړ څه خبره ده ولې زړګي ته په غوسه یاست؟ زده کوونکو ویل هیڅ موږ هسې ټوکې کولې. درسي ساعت ختم او زده کوونکي په وتلو پیل وکړ. زړګي هم خپل کتابونو کتابچې ټولې په کڅوړه کې کېښودې او له ځایه پاڅېده. خپله کڅوړه یې شاته وچول او د ټولګي نه ووت. هغه د ښوونځي عمومي دروازې پر مخ روان شو. بیا وروسته عمومي سړک ته واوښت. د سړک هغې غاړې ته څو زده کوونکي د هغه انتظار کاوه. څنګه چې زړګی دوی ته ورنږدې شو یو زده کوونکی ور دمخه شو او ویې ویل تا ولې زموږ په هکله پولیسو ادارې ته شکایت کړی دی؟ هغه ویل ما خو شکایت نه دی کړی. تاسو پرون زه وهلم. د وهلو په ترڅ کې پولیس راغلل او زه یې د ستاسو له وهلو څخه خلاص کړم. بیا هغوی زما نه د ښوونځي ادرس واخیست او ویې ویل موږ سبا تاسو ښوونځي ته راځو او د ښوونځي د ادارې مسؤلینو سره خبرې کوو. هغوی خپله د وعدې سره سم راغلل. د ښوونځي د ادارې سره خبرې وکړې او زه هم راوغوښتم. له ما نه یې پوښتنه وکړه د هغو هلکانو نومونه ووایه. ما هم د ستاسو نومونه د ادارې مسؤل ته ورکړل. بیا هغه زده کوونکي وویل سبا به ادارې ته ځي او خپل شکایت به بیرته اخلي. هغه بیا زیاته کړه او ویل ما خو تاسو ته وویل ما کوم شکایت نه دی کړی. بیا ولې دومره یادونه کوئ؟ زده کوونکي ورته وویل زه په نورو خبرو نه پوهیږم. که دا کار دې ونه کړ موږ به در سره خبرې وکړو او غاښونه به دې مات کړو. زړګي څه ونه ویل او کور خوا ته روان شو. سهار وختي ښوونځي ته راغی او خپل ټولګي خوا ته روان شو. ټولګي ته ننوت او پر خپل ځای کېناست. د انګریزۍ ژبې کتاب یې خلاص و پر مطالعه یې پیل وکړ. دا ځکه چې لومړی درس یې د انګریزۍ ژبې و. هلکان ورو ورو ټولګي ته ننوتل او ټولګی ډک شو. لږ وروسته د انګلیسي استاده راغله او د ټولګي کپتان غږ وکړ ولاړ شئ. ټول هلکان د خپلو ځایونو نه پاڅېدل او ودرېدل. بیا وروسته ښوونکي وویل کښېنئ. بیا یې سترګې په زړګي ولګېدې او ویې ویل آفرین تا تر ټولو د مخه د انګلیسي ژبې کتاب خلاص کړی او حتما به دې یاد کړی هم وي. زړګي ځواب ورکړ هو ما خپل سبقونه په کور کې ویلي دي او د ټول نه د مخه راغلی وم. بیا مې دلته تکرار کړل. ښوونکې لیلا وویل ډېر ښه د جګ سوه پرونی درس ووایه. هغه د ځای نه راپاڅېده او د تېر لوست په لوستلو یې پیل وکړ. زړګي تېر درس ښه یاد کړی و. ښوونکې ورته وویل آفرین ته تل کوشش او زیار باسي چې خپل درسونه ولولې او کورنۍ دنده هم په خپل ټاکلي وخت اجرا کړي. بیا یې ورته وویل کښېنه. ښوونکې لیلا د نورو زده کوونکو نه پوښتنې پیل کړې. دې کار څو دقیقې وخت ونیوه. بیا وروسته یې نوی لوست پیل کړ. د نوي لوست په پای کې ښوونکي ټولو ته د کورنۍ دندې سپارښتنه وکړه او ویې ویل زړګی څومره کوشش او خپله کورنۍ دنده ترسره کوي او تاسو باید د هغه نه دا زده کړئ. زده کوونکو څه ونه ویل او ښوونکي خدای په منای واخیسته او د ټولګي نه د باندې بل ټولګي ته دننه شوه. د تفریح وخت را ورسېده. زده کوونکي له ټولګي نه ووتل او د ښوونځي انګړ خوا ته روان شول. زړګی هم له ځایه پاڅېد. خپل کتابونه یې په کڅوړه کې کېښودل او له ټولګي نه ووت. هغه هم د خپل یو ملګري سره د ښوونځي د انګړ په مخ روان شو تر څو کانټین ته لاړ شي او څه خوراکي توکي واخلي. څو قدم یې نه واخیستي چې یو ټولګیوال یې رامخې ته شو او ویې ویل تا خپل شکایت بیرته واخیسته او که نه؟ هغه ورته ویل کوم شکایت؟ ما خو کوم شکایت نه دی کړی. د ناکام مین لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.